السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو. راځئ چې یو څو انګلیسي جملې پښتو ته وژباړو. راځو سټارټ اخلو. Paul is the first runner, so he easily won the race. پاول یو تیز منډه وهونکی و نو هغه په اسانۍ سره وکولی شول چې مسابقه وګټي، ریس معنا سیالي. After I left my home، وروسته له هغې چې زه له خپل کوره روان شوم، I realized that I left the light on. ځینې زه ناڅاپه پوه شوم چې ما څراغ بل پرېښی دی. When the teacher asked me the questions، کله چې ښوونکي د سوال پوښتنه وکړه، we all responded، موږ ټولو ځواب ورکړ. I took a risk، ما خطر په غاړه واخیست. I took a risk، ما خطر په غاړه واخیست. And climb the snow mountain، او واورین غره ته وختم. دا وه د نن ورځې مهمې پښتو ته انګلیسي ته پښتو ژباړل شوي جملې. تاسې کولی شئ چې دغه جملې بار بار تکرار کړئ ترڅو تاسو هم انګلیسي په اسانۍ سره زده کړئ. زما چینل کې خامخا در سره ګډون وکړئ چې هر چېرته یاستئ. وسلام. من لږ غوندې مریض یم. هو